نو ما غربت ته مطلب د دغه حواله باندې چې د باقی ژوند وسیله خرڅ کړم داسې څوک شته چې په ګور دا خرڅ کړم چې د باقی ژوند وسیله خرڅ کړم داسې څوک شته چې په ګور دا خرڅ کړم او زما د کور به په ډیوه بله شي که دواړو سترګو نه یوه خرڅ کړم او راته ستونزه د پیسو د دوکانداره زندگی دلته په سو د دوکانداره په بدل کې ساګانې راله راکړه دا ګوتمه ګورې د سرو د دوکانداره دا چې زه یم برباد د چا د لاس هغه پیغله په مزو د دوکانداره او زه درمان چې درنه لرې لرې ګرځم نو په دې کې مې یو خو د دوکانداره دومره غریب وم چې ګنډلو له ایستنه نه وه بلا موده زما کمیس پورې لمنه نه وه غریبي داسې چې ازغیم په ازغي وباسم او قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې غنه نه وه سبلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسل نن مې لیدل یو مزدور د لاس څرمنه نه وه د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړله او د ښار کوڅې ټولې پخې وې چېرته ونه نه وه درمانه تللی مې کدې ته هم واپس راغلمه په دې خبره چې د مور راته بخښنه نه وه ایمان راته معلوم دی مننه ایمان راته معلوم دی هم ذات ماته معلوم دی په دې ښار کې د هر سړي اوقات ماته معلوم دی خبر یم په تعلق په بیا له داره راکوزیږي ګنې نو هر یو کس د واردات ماته معلوم دی او مور رڼا په توره شپه د زما کور کې بس هم دا یوه ډیوه د زما کور کې په اسمان کې بلا ډېرې دي درمانه خو د ځمکې پرښته د زما کور کې او دغه یو څو شعرونه نور دي چې وایي زه زموږ څه د منافقو سره ژوند دی وایي زه هم جان دی هم لاسو کې تسبیح دي وایي زه حیران یم په کومه لاره لاړ شم وایي زه د دې خلکو دوه مخونه دي دوه خولې دي او وایي زه اکثر په هغې جنګ کې پاتې راشم وایي زه چې دښمن نه مې خپلوان شاته ولاړ وي او وایي زه چې کله هم غزار باندې مخ واړم وایي زه نو اکثر زما یاران شاته ولاړ وي او وایي زه دې وطن کې زموږ دومره حیثیت دی وایي زه چې زموږ شهادتیان هم نه مني او وایي زه د دوی هر جهاد په موږ سرته رسي وایي زه خو زموږ شهیدان هم نه مني ډېره مننه مهرباني دي